بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله وایم بنیادی خبره که تاسو وایم چې د حسن خان ډیجیټل چې کوم دی دا ایکسکلوسیولی مطلب مکمل توګه باندې د پاکستان د افغانستان د پښتنې د سیمه چې کومه ده په دې کې سیاسي سماجی د سکیورټي په دې حالاتو باندې زموږ نظر وی او په دې باندې مونږه تاسو سره خپل تجزیه چې کومه ده یا تبصره هغه شریکو وس کوم نوې ډیولپمنٹ شوی دی په خاصه توګه د هند او د پاکستان د جګړې نه پس یا په دې خطه کې چې سو موده وړاندې خاص کر د مارچ تر روزې میاشوا یا د هغه نه مخکې چې کوم حالاتو هغه یو ډېر نوې یو ټرن ورک د حالاتو لا او خاص کر پاکستان لا په هغه باندې به خبره کوو پاکستان په لومبي ځل باندې په 50 کال کې چې کوم دی خپل افغان پالیسی بدل کړه په دې باندې به خبرې کو په دې دغه کې دویمه خبره دا ده چې وس په دې خطه کې د ملکونو ترمنځ چې کوم مطلب اتحادونه یا رورولې دوست اخی کې ډیر زیات بدلون سره روان دي او هغه تاسو کتل چې د هند د جګړې نه پس د ترکیه آذربایجان ایران هغه هم دې ته مجبور کړ چې اوس خبره بل کې ځکه د هند هغه اکن بهارت والا سوچ چې کوم هغه وسرورو خلکو ته مخه ته راځي په دغه خبره کوم بل درېمه خبره اهم چې کومه دا غدا چې تاسو کتل چې د پاکستان او د هند ترمنځ د ټینشن وو نو ډیر داسې افغان پښتانه د هغوی دا کوشش وو چې هغوی په پاکستان کې د پښتانه چې وسی د دوی منځ کې هم د دوی پزړونو کې هم نفرت او تعصب او هغه نسل پرستانه منفي سيزونه چې کوم دي هغه ته دوی هوا ورکي او بیا په خاصه توګه د پاکستان کې د نننه اتنیکی مسلې پیدا کی لکه پښتون د پنجابي خلاف ودري د پنجابي پزړه کې د پښتون خلاف نفرت پیدا کی او هغه ډیر په طریقې سره کو هغه داسې کو دوی دا وی چیرې لکه دا هند جګړه دا د پنجاب جګړه دا د پنجابي او د انډیا جګړه د سره د پښتنو کار نشته لکه مطلب د دې انډر لاین چې د دوی کوم مطلب وغداو چې دا پښتانه کې نه د پاکستان نه دي یا د پاکستان د پښتنو نه دي د پاکستان صرف د پنجابیانو دي یو خدا کو نه د دې سره بس کې د جګړه خو به ختمېدله خو بیا د پښتنو هغه حیثیت او د پښتنو ظاهر خبره هغه کلیم هغه باندې چې دا زما وطن دی دوی خو د ځوان بچو دا کارو کو چې هم په دې منفي رویو د وجه نه او هم دغه شانتي نسلی د تعصب چې وتوي یا نسلی نفرت چې کم دی په دې بنیاد باندې خو دوی افغانستان تباہ کړ نن افغانستان دا سوچ افغانستان یو خيستا پیاوړی یو ډیر مکمل هواد کله چې پاکستان جوړ شو د 1900 کې خودي دشمنو ترپګنو د نفرت د جذباتي سيزونو افغانستان د هڅه ورسو چې وس افغانستان کې دوی په خپل نه پاتې کیږي دا خلک اوس ناشته په مغرب کې په یورپی ملکونو کې په امریکا کې په استرالیا کې دوی هم دلته سبق هم ویل دي دلته کې دغه ژوندم کړي په خپل باندې وسلته کې تللی دي وس د دوی پروجیکټ دا دي چې افغانستان خو متباک راځي وس پاکستان هم تباکو د پاکستان د پښتانه نه دي دوی ته داسې پیغورونه او داسې خبرو تکو چې دوی د پاکستان خلاف نفرت پیدا شي نو چې څنګه مونږه افغانستان تباک د اوسېدلو مو پرې نه خو د هجرتونه مو وکړل افغانستان مو د یو په وینا او د بل په وینا باندې ټوکړي ک یو براغ روس براغ نو نیم افغانستان به د روس سره نیم به د واغې نه خلاف او امریکا را لاله نیم د امریکای سره نیم د امریکای نه خلاف دغه شان چې هر څوک راغلي دي نو سو سره ولاړ دي او صدا غوي مخالف نه په خپل کور کې جګړه کړي په بهر جګړه نه کړي دوی له اوسه پورې د هر هیواد سره داسې جګړه نه کړې څنګه چې پاکستان کې نو د دوی دا خیالو چې دا به مونږ وکړو نو په پاکستان کې به پاکستان به کمزوري شي دلته به د پنجابي او د پښتون جګړه مونږ شروع کو نو هند به مکمل شي نو د دې دغه کمزوري چې کومه ده دا به ایکسپلایټ کی خدای الله فضل دلته خیبر پښتونخوا شو یا په پاکستان کې پښتانه په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو تعداد څخه تقریبا 4 کروڑه پورې دي نو د 2.5-3 کروڑه پښتانه د خیبر پښتونخوا نه بهر یا په پنجاب یا په سند یا بلوچستان کې د لکه ژوند کوي او هغه ډیر سیاسي په دي هغه مشران لري سیاسي ګوندونه لري د خلکو دونه هدا پورې وکړه چې دوی زمونږ سیاسي مشرانو پسې کاغه عمل خان دي کاسپندیار خان دي ک محمود خان چکزی صاحب دي ک مولانا فضل الرحمن صاحب دي ک آفتاب احمد خان شیرپور صاحب دي ک امیر مقام خان دي دې ټولو پسې دوی یو قسم له ملنډې موکړلې کنځلې موکړلې چیرې دوی کمزوري کې چیرې دوی د قوم د متحد کولو فیصله ونه خو خدای پاغه کې ناکام کړل
تاسو کتل چې د هند خلاف کله جګړه راغله نو ټول پاکستانیان کاغه پښتون او پنجابي او سندي او بلوچ ټول په یو ځای ته ودرېدل او په 3 غنټو کې لږه اخماته شکست ورک نو دغه خو یو ډیره غټه फायदा د دې دغه وشوله دویمه خبره تاسو ته ما کوله پاکستان پالیسي باندې راځو چې هغه بنیادی تبدیلی په پاکستان پالیسي کې سره راغلي دي هغه باندې خبره خو د چین پاکستان او افغانستان چې په دې دوران کې کوم د ورځنې ناسته وشوله په هغه کې د یو ټرایلیټرل فورم او دا چین پاکستان افغانستان د فورم دی دوباره ریوایو ک او په دې حالاتو کې چې دی وسغوي ته دا پته ولګي چې هند چې دی د هغه نه دی چې څنګه دا کول چې پاکستان ته ودرېدي شو نو هر سړی ته ودرېدي شي پاکستان یو کمزور هیواد دی د هند په نسبت یو غریب هیواد دی د هند په نسبت او اکوپمنټ سره کم دی خدای یو شی د جذبه سره شته د خپل ملک حفاظت د هغه سره شته د نور په هر څه کې دي چې دوی د هند کمزوري خو په جذبه کې جذبه ایمانی کې د وطن سره په مینه کې په اتحاد او په اتفاق کې یو دي اوس دي دا وکړي چې د چین پاکستان افغانستان د دوی یو اتحاد به جوړ شي د خطه کې او هغه بدل د کې اقتصاد ته دلته کې تجارت ته دلته کې راشه درشه ته دلته کې سیاسي ماحول کنټرول کول ته دلته کې سکیورټي دا یو ډیر اهم ډیولپمنٹ روان دي نو روان وخت کې سمو د پس پتا سو ګوره چې دا کوم حالات روان دي دلته کې به فیصله هم د درې ملکونه کوي په دې خطه کې کې دي شي ایران هم سره پکې شامل شي ایران نن سبا لږ مسله شته د امریکای سره یا دغه سره او اهم خدانه نه دلته کې دغه سم مسلې نشته دا خطه یو پرم نه خطه به جوړی کی او بیا هند راځي نو الله دې راولي خو دې وخت کې د هند چې دې هغه ته ډېر اټینشن دی چې یو خو پاکستان د افغانستان سره ډېر نږدې شو بل روس چې کم دی نه صرف پاکستان بلکې افغانستان هم ځان سره غیږې تر نږدې کوي نو ټینشن ډېر زیات د هند او خوبونه آرام شوي دي پاکستان سو وکړل چې کم 50 کاله کوم پالیسی وا هغه دوباره غمګو چې هغه دوباره سټډي وکړه چیرې دا کم ځای کې ناکام شو ولې ناکام شو بیا د افغانستان سره د نورو هیوادونو د هغوی پالیسي هم سټډي کړل لکه د هند پالیسي سوا امریکای پالیسي د روس پالیسي د ایران پالیسي د نورو گاونډي ملکونو پالیسیانه هغه هم سټډي کړل او د دې هر څه مشري چې کوم دی په یو میاش کې د صادق خان سفیر چې کوم دی هغوی د دې دغه کې دا ما په خیال هغوی د ټیم کې څومره چې ستا پاکستان او افغانستان دغه روان دي د دې ارکیټیکټ چې ته موږ وایو معمار چې ته هغه صادق خان دی او هغوی دلته کې پاکستان کې ډیر یو انفلوئنشل حیثیت لري کوم خبره کوي نو پاکستانی که فوجي دی که سیاسي قیادت دی دغه نه مخکې نسی دغه شانته د الله فضل په دغوی د پرخه خبره ده چې په افغانستان کې دغوی د حیثیت دی چې افغان قیادت په هغه باندې اعتماد کوي کاغه پښتون دی تاجک دی ازبک دی هزاره دی ټول صادق خان سره چې کوم دی دغه په اخلاص باندې دغه په د رښتونی محبت د خطې د لپاره افغانستان د لپاره پاکستان د لپاره دغه هر یو کس مترب دی هغه د څوکل چې د پاکستان د پالیسي د ډایرکشن بدل کوم چیرې پاکستان وسم پاکستان سره ظاهر خبره د طالبانو تم پته د ټول خلکو ته پته ده چې وسم ګوندونه شته چې پاکستان سره رابطه کوي د افغانستان چیرې مونږ سره سپورټ وکړو چې تاسو سوای هغه مسلې د لمونږ حل کو چې تاسو کم دغه دي خو پاکستان وایي چې نه پاکستان ګورې مجاهدین دار چا نه زیات وساتل د په وخت وساتل طالبان مساتل د دین حامد کرزی سے بغیر د صدقه نه دغه صدر جوړ شوی دی پاکستان جوړ کړی دی دا هر څوک منی کې دی کرزی سے به منی اشرف غنی سے به الیکشن پاکستان کړی دی داغه سونه خرچه چې کومه دا غټوله پاکستان کړ خو پاکستان ته پته ولګی چې دوی سره ته څومره مینا او څومره دغه کینو چې کله دوی کابل ته لاړ شي کابل کې بیا د دوی خوې بدلیږي کرزی سے به یو شانته او چې کابل کې په ار کې کیناست بیا ټوټلی دغه رویه د پاکستان سره بدل حالانکه پته وته چې دغه د نوم په بون کانفرنس کې دغه د پاره لابینګ چې کوم دی دا ټول پاکستان کړو اشرف غنی سے ته پته و چې ما د الیکشن کمپاین ټول پاکستان چلی پیسې د پاکستان دي هر څه دغه دي خو چې کله لاړ بیا رویه بدل شو دغه شان مجاهدین دغه طالبان دې سيزونو چې دا سټډي وکړه پاکستان وی بهترین پالیسی بدای چې مونږه څوک په کابل کې حکومت کوي دا غوي سره به مونږه کار وي لکه زموږ د کابل سره کار دی پالیسی به اسلام آباد او کابل یو بل څه د دې نه چې کابل نه څوک بار دی که غټ دی که وړي کې دی که پښتون دی هزاره دی تاجک دی ازبک دی ترکمن دی هر څوک چې دی هغه سره زموږ کار نشته په کابل کې دننه که د پښتون حکومت دی که د ترکمن حکومت دی که د تاجک حکومت دی که د ازبک حکومت دی که د هزاره حکومت دی که د امک او بلوچ او عرب دی که د هر چا چې دی که خدای که بد دی خو چې افغانانو ته
هغه قابل قبول دی مونږ سره کار بنی دغه خلاف په هیڅ قسمه کاروایی نه کیږي نو وس پاکستان یو خود دا یقین دهانی ورکړی د امارت اسلامي ته چې پاکستان تاسو خلاف هیڅ قسمه داسې د بل ګوند سره ترکمه پورې چې تاسو په کابل کې او تاسو په طریقې سره حکومت کوي خپل ځان مساتل دي نو مونږ هم دا بیا د نور د افغانستان اندرونی مسلې دي نو دا یو غټ چینج پکې دغه راغی بل دا چې بارډر بوس کولاوي کې تورخم کولاو شو خرلاچي کولاو شو په خرلاچي باندې او غټ هسپتال جوړ کو چیرې لکه دا مسلې دي د دوی پلندو باندې دغه بارډر کلی چې کوم دی غوي د پارل تکراتلی شي غلام خان اوس په لګورزو کې پاکي باندې کار روان دي انګور اډه باندې کار روان دي دا ټول لارې وته کول کې دي چې بیا ګورسل او نوافاس او ورندوم وته کولاو کې تیر راځي تجارت کو لارې کولاو غټه مسله د ویزو ده هغه باندې کار روان دي ځکه چې هغه بس پاکستان کې لوسه پورې چیرې هغه اوس یو داسې کلچر جوړ شوی دی چې هر څوک لاړ شي بس هغه ویچاره افغانستان کې به ویزې خرڅي کی نو هغه د وجه نه اوس دا یو پروسس روان دی چیرې دا څنګه کنټرول کو کریئر ډیپلوماټ په لیګل پکاري امبیشس چې وی غواړي داسې هغه باندې دا یو سچويشن روان دی نو زما خیال دا دی چې روان کال کې به مونږ ته د هر څه برابر سره شي چې پاکستان څومره درون یو قدم واغسته څومره غټ قدم واغسته تر اوسه پورې پیغور به هم دغه و چیرې د پاکستان افغان پالیسی نشته دی د پاکستان افغان پالیسی څه ده او پاکستان څه غواړي اوس دا خبره به کلیر شي هر چاته چې پاکستان څه غواړي افغانستان کې په کابل کې چې د هر چا حکومت ته د هغوی سره به د پاکستان تعلق د ښه کولو کوشش کوي د هغوی سره به هر څوک جنګېږي سره پاکستان کار نشته دې وخت کې که موږ وګورو نو د کابل او د کندهار دواړو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي ځکه چې دواړه یو قسم له پاور سنټرز دي او یو غټ پاور سنټر کا او کندهار دی وسره د انتظامی امور حوالو سره کابل دی نو ځکه پاکستان وی چیرې څه شک را نشي څه شبهه را نشي څه بد اعتمادي را نشي نو کابل او کندهار دواړه په لوب کې ساتي چې څوک دا ونه وی چیرې پاکستان سکی پاکستان چې سکی دغه نه به کندهار هم خبري دغه نه به کابل هم خبري پاکستان چې کم ګامونه اخلي د افغانستان لپاره دغه نه به دوانه خبري که د پاکستان ګلې د افغانستان نه دغه نه به کابل هم خبري دغه نه به کندهار هم خبري نو دا یو ډیر اهم شفت راغلی دی اوس د دې د ټول غټ نقصان چاته دي تاسو ته یو انډیا ته دي انډیا خو دا خیال و چیرې لکه د دوی تعلق خرابي ترمنځ نو دا غوي په کې دلته کې تنور ګرم وي دغه شانته هغه افغانان تاسو ته مو چې دا ملک تباہ کړی دی چا چې دلته کې چې کم دی لکه د افغانستان اسټس چې کم دی په کباړونو باندې د هغوی مشرانو کشرانو خرڅ کړي دي اوس په یورپ کې په دغه کې ناست دي هغوی کار صرف دا دی چې په افغانستان کې په پاکستان ترمنځ نفرت پیدا کول دشمنی پیدا کول نسلی تعصب پیدا کول په افغانستان کې دنه نه مغوي دا کار دا نه جواز دا هغوی عادت دا دی د هغه خلکو لپاره دا ډیر غټ شکست دی او بیا دا چې کله دوی را نږدې شي پاکستان او افغانستان کې څه فرق نشته یو بل سره ډیر یو بل په خویم پوی دی یو بل په هر څه باندې چې کم دی هغه باندې یو بل باندې پوی دی نو زما چې دا ډیر لې ډیولپمنٹ دی او را روان وخت کې به د پاکستان د لپاره هم ډیر زیات دغه به پکې افغانستان د لپاره ډیر زیات فائدې به پکې او زیره خبره ده د چین په مشرۍ کې یا د هغوی په سرپرستی کې به د خطه کم از کم اقتصادي تور باندې